ځینو پوهانو ویلي دي چې تر ارسطو وروسته د امانوئل کانت غوندې بل لوی فیلسوف نه دی تیر شوی. د 18مې پیړۍ د 2مې نیمې د دغه فیلسوف نظریو د بشري حقونو د اوسني مفهوم په جوړېدا باندې هم اثر پرېیستی دی. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د بشري حقونو په ځانګړنو د امانوئل کانت په ژوند د فلسفې په اساسي ټکیو او د په نظریه کې د بشري حقونو په موضوع خبرې کوي. زه فکر کوم بشري حقونه هغه بنسټیز طبیعي حقونه دي چې هر انسان ته د انسانیت په بنیاد میسر دي او دا په حقیقت کې هغه ضروري حد اقل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او کلتوري شرایط دي چې هر انسان حق لري چې باید ولري د دې لپاره چې دی وکولای شي د دې حقونو په ذریعہ باندې په ټولنه کې یو اګرومن ژوند وکولای شي. زه باید ژوندی واوسم، بل انسان هم باید ژوندی واوسي. دا یو حق دی، خو دا حق داسې نه دی چې حکومت باید په ما ولوروي. دا ماشوم باید سبق ووایي، هغه ماشوم یا ټول ماشومان باید سبقونه ووایي، که هغه جنکۍ که هغه هلکانې. دا بیا داسې یو امتیاز نه دی چې حکومت وایي چې زه اجازه ورکوم چې دا ماشوم د سبق ووایي. دا د حکومت د اجازې خبره نه ده په دې کې، چون دا انسانان دي نو په طبیعي ډول او په فطري ډول دوی باید ولري. آیا د بشري حقونو مفهوم همدا دی؟ بالکل همدا مفهوم د دې نقطې ته موږ راسو. وروسته ځکه چې د کانت په نظریاتو کې هم دا خبره تکرار شوې ده او موږ د دې څرک پیدا کولی شو چې دا حقونه په حقیقت کې د انسان طبیعي حقونه دي. دولت نشي کولی چې هغه وضع کې او یا یې له هغه څخه واخلي، بلکې د دولت وظیفه او مشروعیت په دې کې ده چې دغه طبیعي حقونه چې دته د انسانیت په بنیاد باندې میسر دي هغه وساتي، دغه احترام وکړي او هغه هغو ته وده ورکړي. بشري حقونه څه خصلتونه لري؟ دا ډېر مهم او بارز خصلتونه دي. دا دي چې له نورو حقونو یې فرق وسي، حقونو څخه یې فرق وسي. یو دا دی چې دا یو عمومیت لري، یعنی دا په ټولو انسانانو باندې اطلاق کیږي، صرف نظر دی چې هغه د جنس، د هغې ژبه، قومیت او یا مذهب یا نژاد په نظر کې ونیول شي. دویم مهمه ځانګړتیا دا ده چې دا بشري حقونه له انسانانو څخه جدا کېدلی نشي. نه کوم دولت انسان لپاره وضع کولی شي او نه یې له هغه څخه اخیستلی شي. طبیعي ډول باندې د انسانیت په بنیاد دوی ته منسوب دي. یو بله ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې دا خو یوه مجموعه د حقوقو ده چې یعنې کلتوري، سیاسي، مدني، اجتماعي او اقتصادي حقونه دي او د ټول حقونه د یو بل سره رابطه لري. د رابطه ځکه ډېر مهمه ده چې یو حق د بل حق یعنی د بلې کټګوري د حقوقو د ارتقا او د اسانتیا سبب ګرځېدی شي. مثال په ډول تاسې مخکې د تعلیم خبره یاد کړه. تعلیم یو بشري اساسي اجتماعي بشري حق ده او دا په حقیقت کې دې ته د یو کتلیس په سترګه هم کتل کېږي، په دې معنا چې که یو انسان تعلیم وکوي هغه یو کسب زده کولی شي، هغه علم پیدا کولی شي. دا علم د ده سره دومره کومک کولی شي چې دی وکولی شي د ځان لپاره یو کار پیدا کړي، ځکه چې کار هم یو بشري حق ده. د لپاره د ژوند لپاره، د خپل فامیل لپاره، د ژوند ضروري وسایلو د پیدا کولو کې له ده سره کومک کولی شي. دغه هغه ارتباط ته چې د بشري حقونو په منځ کې موږ وینو، نو ځکه وایي چې دا یو د بل سره تړلي دي او په مجموعي صفت سره د ټولو حقونو اصلا کې د یو حق د بل حق باندې برتري نه لري. دا ټول بشري حقونه دي او عین اهمیت لري. که د یو چا په غاښ درد وي یا یې په غوږ درد وي یا یې په لاس درد وي، که هر اوس د بدن درد وکړي موږ هغه ته ناروغ وایو. یعنی منظور دا دی چې که د بشري حقونو هره برخه نیمګړې، معنی دا ده چې دی د بشري حقونو په لحاظ نیمګړی دی. دغسې یو مفهوم کې پروت دی. دقیقاً دا شی ده. که بل مثال موږ راوړو، مثلا که تاسې یو انسان ته د هغه اقتصادي حق ورکړي او د کار زمینه مساعده شي او د کار وکولی شي، خو لیکن په عین وخت کې ده ته هغه کلتوري حقوق چې دی لري او هغه بشري حقونه دي هغه له ده څخه واخلي، نو دا حق خو ضرور په نورو حقونو باندې یو تاثیر اچوي. د ژوند نیمګړی ده، د انکشاف، د ذهني او کلتوري انکشاف وده په حقیقت کې نیول شوې ده. نو دغه ارتباط له دغه ځای څخه پیدا کېږي. مخکې له دې چې موږ د کانت په نظریاتو باندې یو نظر واچو او د هغه کې د بشري حقونو د پرنسپ یا کانسپټ یا مفهوم وپېژنو، زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې موږ د کانت
ژوند ته ډېر لنډ نظر واچو او بیا د په فلسفي نظریاتو په سیستم ته په لنډو ټکو کې اشاره وکړو. شاید د سره په دې موضوع په پوهېدلو کې کومک وکړي. ایمانویل کانت په 1840 میلادي کال کې په کیونیګسبرګ کې زیږېدلی ده. په 1804 کې په همدې ښار کې دی مړ شو. کیونیګسبرګ په هغه وخت کې د شرقي پروسیا مرکز و او د پوتسدام د موافقې له مخې نه وروسته په 1945 کال کې دا ښار شوروي اتحاد ته وسپارل شو چې له هغه نه وروسته د دې ښار نوم په کالینینګراد باندې بدل شو. خو دی جرمنی دی او د جرمني د بالکل د پټول ژوند کې د شار څخه وتلې نه ده په استثناء د ډیر لنډو وختونو او د شار په پوهنتون کې د منطق او د میتافیزیک استاد وو. د دوه ډیر مهم آثار لیکلي دي چې یو د عملی عقل نقد او بل د خالص عقل نقد ورته ویل کیږي. ډاکټر صاحب کټوازی د کتابونو خو خبرې کوي خو د ژوند په حصہ کې شاید اوریدونکو ته جالب وي. یو خدا خبره ده چې د کله سفر نه وکړي یا تقریبا سفر نه وکړي په ژوند کې. بل می دا لوستي دي چې د واده هم نه وکړي او درې می وي یو خصوصیاتو ډیر منظم تړي په ژوند کې. نو وای کله چې بدای لکور راوت د ماسپخین محل قدم به واه نو د کوچي خلک به وای پیدل چې اوس 3 بجې دي. دا بالکل دقیق خبره ده چې د ژوند د فلسفي غونې منظم وو چې د ژوند یو ډیر منظم او قانون لاندې تیر شوی ده او د ټول ژوند کې مجرد پاتې شوی دی. دا خبره درسته ده. خو د اثارو ته کراسونو د نظری یا خالص عقل نقد او د عملی عقل نقد. عقل په اصل کې المانی کلمه یې چې دوی انتخاب کړي د فنونفت او دا د عقل او خرد او د شعور په نوم باندې ترجمه شوی ده. خو د نقد کلمه په دې ځای کې د نیوکې او د انتقاد معنا نه لري بلکې دا د تحلیل او د څېړنې په معنا باندې راغلی دی. یعنی ایمانویل کانت په خپل آثارو کې د انساني ذهن فطرت او فعالیت تحلیل او تجزیه کړی دی. د په نظر باندې عملی عقل څه شی دی او نظری عقل؟ نظری عقل او کانت په خپل د فلسفه هم په دوه برخو باندې ویشلې دي چې وایي نظری برخه ده له همدغه تقسیم څخه راوتلې ده او بلې عملی برخه ده. په دې ارتباط باندې دی په خپل د فلسفي په شروع کې دوه ډېرې مهمه پوښتنې کوي چې هغه پوښتنې یو ده چې په څه شی باندې زه پوهېدلی شم. دویمه پوښتنه دا ده چې څه باید وکوم. اوله پوښتنه یې هغه د نظری شناخت یا د تیوري خبره ده چې دلته د انسان درک له خارجي دنیا له واقعاتو څخه بیانوي او په دویمه برخه کې چې عملی بڼه لري په حقیقت کې د اخلاقو برخه ته راځي چې د انسان کردار د څه شي په ذریعه باندې کنټرولیږي. دا کومه قوه ده چې انسان عمل نه تنه د انسان بلکې د ټولنې عمل هم کنټرول کولای شي. په نظری برخه کې د کانت په نظریاتو کې موږ یو ډیر ښکاره تفاوت له پخوانیو فیلسوفانو څخه دا وینو چې د واقعیتونو او د دنیا په شناخت کې په دوه ټکو باندې چې یو تجربه ده او بل شعور د انسان ده یا عقل چې ترجمه شوی ده دې ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. په دې معنی چې د فکر کوي چې د تجربې په ذریعه باندې موږ ټول په لاسته نو سره وړای بلکې کله چې له تجربې سره او دغه محسوساتو له طریقه چې انسان د خپل حواس په ذریعه باندې اخلي او هغه د خپل شعور یا د عقل په ذریعه باندې هغه ته تحلیل لاندې نشي هغه ته پروسس لاندې نشي په دې ذریعہ باندې هغه محسوسات د انسان په ذهن کې په مدرکات باندې بدل شي او دغه مدرکات بیا نو د په ایډیاو یا مفاهیم ورکوي دي ته چې په دغه ډول باندې کانت فکر کوي چې موږ خپل تجربه په علم باندې بدلو. ډاکټر صاحب کټوازی له 19مې پیړۍ راهیسې چې په اروپا کې دغه د ارسطو د قیاسي منطق په ځای استقرایی منطق ته توجه وسوه او بیا تجربه ته هم توجه ډیر وسوه. آیا د کانت دغه خبرو په حصہ کې چې تیکه او دغه خبرو ترمنځ څه ښکاره فرق شته؟ فرق هم دغه و چې له دغه په خوا فیلسوفانو لکه مثلا فرانسیس بیکن یا جان لاک هغه په دې باندې زیات فشار اچول دي دوی چې زموږ ټول علم له تجربې څخه راوځي او دا تجربې د چې زموږ په ذهن کې انعکاس پیدا کوي
خو کانت په دې نظر و چې دا تجربه په اصل کې د ټولو علومو یا د ټولو مدرکاتو یا د پوهې منبع نشي کېدلی. دا انسان شعور ده چې هغه تجربې د په علم باندې بدلولی شي. ځکه دی وایي چې هغه محسوسات چې موږ د خپلو حواسو له درکه موږ ته راځي را رسېږي دا ډېر بې نظمه وي، ټیټ پرک وي، په دې کې هېڅ نظم نه لیدل کېږي. نو انسان د هغه ضرورت له مخې دې دپاره چې له دغې بې نظمي او کړکېچ څخه راووځي، انساني ذهن دغه ټولو مختلفو بې نظمو او بې ربطه حوادثو یا معلوماتو ته یو شکل ورکوي او په یو منظم فکري چوکاټ کې اچوي. دا په حقیقت کې د انسان د ذهن توانایي ده او دا د انسان د ذهن فطرت ده چې تجربې په علم باندې بدلوي. فرق د دوی په منځ کې هم دا و. د له دې سره نور هم علاوه کوي چې ځینې داسې علوم دي یا پوهه ده چې موږ یې تنها د تجربې په ذریعه او په حواسو په ذریعه باندې نشو درکولی، بلکې د انسان په ذهن کې ځینې داسې ما قبل یا قبلي مفاهیم موجود دي چې دا قبلي مفاهیم کولی شي چې دغو مدرکاتو ته د ایډیا شکل ورکړي او د علم شکل ورکړي. د یو مثال د ریاضي څخه راوړي، 2 جمع 2 مساوي په 4 کېږي. دغسې حقایق په حقیقت کې د انسان د ذهن په فطرت کې موجود دي، له پخوا څخه د تجربې ته یې ضرورت نشته. اوس د هغه بنیاد د تیوریکي بنیاد ده چې د په خپله تیوري کې د عملی برخې لپاره یعنی د اخلاقیاتو لپاره یو بنسټ جوړ کړی ده. آیا د انسان عمل یا اخلاقو لپاره هم داسې کوم اصول شته لکه چې مطلقیت ولري، لکه موږ چې د ریاضي په حصه کې ولیده او که نشته؟ د ده ځواب هو ده. او دی له دغه ځای نه دا استدلال تقویه کوي چې په ټولو تجربیاتو کې په ټولو تجربو کې یو ډیر مهم حقیقت دا ده چې دا احساس اخلاقي چې د انسان سره موجود ده دا په حقیقت کې همیشه په ښو او بدو باندې قضاوت کوي او دغه احساس په هیڅ شکل سره تسلیمیدونکی نه ده. ځکه نه ده تسلیمیدونکی چې دا د انسان په باطن کې موجود ده. وجدان یو فطري شی ګڼي په انسان کې، یو فطري شی ده، یو فطرت ده د انسان چې دا له تجربې څخه بېنیازه ده. دا هغه احساس ده چې د انسان د ذهن او د فطرت یو برخه ده. نو د دې احساس تاثیر څه شی ده؟ دی اوس د انسان په ژوند کې، په اجتماعي سیاسي ژوند کې او د ټولنې په ژوند کې دغه احساس ژوند مطالعه کوي او د هغه اثر د اجتماع په ژوند باندې د انسان په ژوند باندې ګوري. د استدلال کوي چې که موږ هر ورځ د ځان سره داسې محاسبه کوو چې دروغ باید ونه وایو، په چا ظلم او ستم ونه کوو او بل داسې یو کار ونه کوو چې هغه د اجتماعي ژوند لپاره خطر پکې موجود وي، خو په سر دغه باندې هم موږ بیا هم ځینې داسې کارونه کړي وي چې هغه د اخلاقو، د عمومي اخلاقو او د انساني ژوند سره مغایرت ولري. نو په عین وخت کې انسان له داسې په دغسې وخت کې له یو احساس سره مخامخ کېږي چې دی پښیماني احساسوي، ندامت احساسوي. نو دی پوښتنه کوي چې دا ندامت احساس د پښیماني له کومه ځایه راځي؟ د ده په نظر باندې دا هغه احساس ده چې د انسان په وجدان کې موجود ده او دی ورته په خپله ژبه کې کټګوریشن امپیراتیو وایي چې دا د امر مطلق په نوم باندې پیژندل شوی ده. یعنی دا هغه امر ده یا هغه فرمان ده د وجدان چې انسان نشي کولی له هغه څخه ځان خلاص کړي او په طبیعي ډول، په فطري ډول د ده عمل کنټرول کوي. کانت اخلاقي اصول په مستقیم ډول د انسان له ذهن څخه مشتق کړي دي، نه د کومې بلې منبع څخه. او فرق هم دا ده د نورو نظریاتو څخه. د عملی عقل نقد اساسي ټکی او محور هم دغه امر مطلق ده چې موږ مخکې ورته اشاره وکوله. او دا داسې یو مسله نه ده چې د انسان د سلوک لپاره کوم پرنسیپ تعینوي، بلکې هغه خودمختاري او عملی عقل عنصر چې زموږ په وجود کې موجود ده هغه په حقیقت کې دی مطالعه کوي او تر څېړنې لاندې نیسي. ډاکټر صاحب کټواز صاحب فرضاً مطلب دا دی چې موږ هر یو چې دروغ واورو ښه نه ګڼو. دی وایي چې دا د موږ خپل اختیار دی چې دغه دروغو ته ښه نه وایو د انسان په صفت باندې. دغه شي ته تاسې اشاره کوئ؟ دغه معنا یې همدا ده، د خودمختاري معنا هم دغه ده
او ازادي هم له دغه خصلت د انسان سره تړلې ده. او دا د کومې تجربې په بنیاد دا نه وایي چې دروغ بد دي، بلکې په فطري ډول د انسان دروغ بد ګڼو. دا د انسان فطرت ده چې دروغ بد ګڼي، ظلم او ستم بد ګڼي، او دا له سره دغه احساس په حقیقت کې یو خو د کومې تجربې له مخې څخه مونږ ته راغلی او موږ د قیاس په ذریعه باندې دا نسو پیژندلی، او بل دا چې دا نه تسلیمیدونکی یو عنصر ده. په دغه خاطر دی ورته کټګوریش امپراتیو یا امر مطلق وایي. دا امر مطلق په حقیقت کې له څه شي نه پیدا شوی ده؟ دا یو مجموعه د ټولو هغو انفرادي اصولو ده چې یو انسان د خپل عمل دپاره ټاکي، او دا عمل په حقیقت کې چېرته یو عمومیت پیدا کړي چې د ټولو دپاره په یو عمومي قانون باندې بدل سي، نو دغه په حقیقت کې دی ورته اخلاقي قوانین وایي چې تعریف یې داسې کړی ده د په خپله ژبه باندې دی وایي چې داسې عمل وکړه چې ستاسې د ارادي اصول په عین وخت کې او د هر وخت لپاره د یو عمومي قانون په څیر اعتبار پیدا کړي. یعنی هغه څه چې ما ته ښه ښکارېږي که چیرې تا ته او بل چا ته هم ښه ښکاره سول، نو د اخلاقي اصل کیفیت لرلی سي او کنې نسي لرلی. داسې څه وایي د عمومي قانون، د عمومي اخلاقي قانون حیثیت پیدا کولی شي، خو لیکن معیار د دې چې دا ښه ده او که بد ده د کانت په نظر دا نه ده چې انسان ته څومره خپله شخصي ګټه رسیږي او که زیان رسیږي، بلکې معیار هغه ده چې موږ مخکې چې نور هم ومني او هغه د هغه اخلاقي احساس څخه راوتلی وي چې د هر انسان په وجود کې شته ده. او د دې اخلاقي قانون کې دی اوس نو بیا ځي نورو مفاهیمو ته چې هغه ازادي ده، هغه خودمختاري ده او هغه کرامت د انساني ده. دا هغه مفهومونه دي چې له دغو څخه د بشري حقونو اصول او مادې چې نن ورځې موږ په د ډېرو ملکونو په اساسي قوانینو کې او حتی د بشر د حقونو په نړیوالې اعلامیې کې هم وینو چې ځینې مادې په مستقیم ډول د ایمانوئل کانت دی مفهوم څخه متاثره شوي دي او په بل ډول باندې منځته راغلي دي. ډاکټر صاحب کټوا صاحب دغه د بشري حقونو سره اړوند کومه خبره چې دی کوي د په اخلاقي فلسفه کې هغه څه شی ده؟ یوه مهمه خبره دا ده چې ایمانوئل کانت انسان ته په یو مطلق ارزښت باندې قایل ده. مطلق ارزښت دا ده چې دی څښتن د کرامت ده او یو منزلت لري. دی په هغه قلمرو کې اچوي چې هغه د کرامت یا د منزلت ورته وایي، قلمرو ورته وایي، او په دې برخه کې دی داسې استدلال کوي چې دلته موږ ځینې داسې شیونه لري چې قیمت لري او ځینې داسې اجناس داسې شیونه شته چې هغه صاحب د منزلت دي. د یو قیمت لپاره موږ کولی شو چې یو معاوضه پیدا کړو، هغه د یو بل څه شي په ذریعه باندې تبدیل کړو، خو منزلت چې هغه د انسان فطرت ته هغه د انسان سره تعلق لري په فطري ډول باندې، دا په هیڅ قیمت سره موږ نشو کولی چې معاوضه یې کړو. یعنی دا د ټولو قیمتونو څخه لوړ ده. لہذا هغه کرامت یا حرمت چې انسان ته د په فلسفه کې ورکړل شوی ده او ته منسوب ده، دا په مستقیم ډول باندې نن ورځ د بشري حقونو د جنبش او دغه قوانینو یو مرکزی ټکی ګرځېدلی او د اخلاقي فلسفې یوه برخه هم ده. دغه د حرمت کلمه چې دا د انسان له وجدان سره تعلق لري او د ده له کرامت سره، دا اوس که موږ وګورو د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه کې په لومړۍ ماده کې هم دغه ماده په دې شکل سره تکرار شوې ده چې هغه وایي چې ټول انسانان د برابرو حقوقو او کرامت درلودونکي دي، دوی په عقل او وجدان سنبال شوي او باید د ورورګلوۍ په روحیه له یو بل سره چلند وکړي. هغه عصر کې چې د ژوند کوو د هغه وخت حاکم فکر دا و چې د انسان کرامت اصلا فردي کرامت ته اعتبار نه ورکوو، بلکې د انسان کرامت هغه ارزښت د ده له موقف سره تړلی و.